دا قوم ملي فکر نه لري دغه چې اصلا ورکې تربیر پې ویل دي دغه چې پیسه ورکې تربیر پې ویل دي دغه چې عقل فکر ورکې نو تربیر پې ټیټوي. پښتنو ته د منظور پښتون پیغور او پنجابي ریاست ته ګواښ وایي پر خپلو معدنونو خپل واک غواړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. منظور پښتون یا د جلسه کې وویل څه شول هغه د پاکستاني پوځ جنرالان او د هغوی غلامان چې ویل به یې پی ټي ایم وخت نور ختم شوی دی. نور دی وګورئ چې پی ټي ایم په خپل پښتون ولس کې ښه مضبوط ریښې او وجود لري. د دوی تش رسنیز بیانونه او پروپاګاندا خو د پی ټي ایم عمل په میدان کې. پښتانه به تر دې هم زیات متحد کیږي ان شاء الله. هغه وویل پاکستاني ریاست دا فکر نه کوي چې پی ټي ایم په چوپه خوله پاتې کیږي او د دوی ظلمونه به په پټو سترګو او ټیټ سر ومني. اوس پښتانه ویښ شوي او ځان سره د هر ظلم او ناروا حساب او پوښتنه کوي. منظور پښتین همدا راز وویل دی چې ټي پي په شمول ټول ترهګریزې ډلې د پاکستاني ریاست خپله پروژې دي او موخه یې د پښتنو تباهي او د دوی د سیمې نامنه کول دي. هغه پر پښتنو هم نیوکه وکړه چې اتفاق نه کوي او که چا یوه روپۍ ټوپک ورکړ نو خپل تربور پرې وژني. بلخوا علي وزیر وویل منظور پښتین زموږ رهبر دی، پر هر حال او هر ځای به د ده تر شا ولاړ یو. هغه وویل کله چې زندان کې وم نو د باجوا په ګډون د پاکستان پوځ او استخباراتو مشران ما سره د ملاقات غوښتنه کوله خو ما ردوله ځکه زه پوهېدم چې د دوی هدف دا دی چې ما له خپلې مبارزې په شا کړي. خو زه هېڅکله د پیسو او یا مقام لپاره خپل ولس سره خیانت او غداري نشم کولی. علي وزیر زیاته کړه چې پاکستاني ریاست باید د افغانانو سره خپل دوګونی چلن پای ته ورسوي او بېګناه افغانان دې له خپلو زندانونو آزاد کړي. هغه اخر کې همداراز د لر او بر ناره هم پورته کړه چې د زرګونه ګډونوالو د تود هرکلي سره مخ شوه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.